الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډېر لوی شان ورکړی، د ډېر لوی عظمت خاوند دی او د ډېر لوی برکت خاوند دی، او دا هم د امت اجماعي خبره ده چې د ټولو پیغمبرانو او رسولانو نه الله نبی علیه السلام له لوړ مقام ورکړی دی. سید الانبیاء والمرسلین، د ټولو پیغمبرانو او رسولانو سردار او خاتم النبیین، د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر او د لوی شان خاوند. اللہ پاک قرآن شریف کے فرمائی، تاسو د حضور پاک شان دینا معلوم کے کہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہر پیغمبر تا اللہ دا ویلو کہ تعالی خپل حکمونه در کوم، تعالی ز خپل حکمت در کوم. او علماء لیکي چې دې کې کوم د رسول ذکر دی نبی علیہ السلام ته مراد دی. نو هر پیغمبر ته وایي چې تعالی ز کتاب در کوم، حکمونه احکام شرعیه، هر پیغمبر خپل شرعي احکام دي، او تعالی یو حکمت در کوم، یو ناشنا پوهه چې هغه د پیغمبر سره مناسب دا هغه پوهه در کوم. وګوره شرط دا وایي پتا باندې یو شرط به ادا که د آخر زمانه پیغمبر ستا په وخت کې راغی نو ته به په هغه ایمان هم راوړي او د هغه مدد به هم کې. دا د هر پیغمبر نه دا وعده اخیستې شوې، او الله ته هم پته و، د پیغمبرانو ته هم پته و چې نبي آخر الزمان دغه وخت کې نه راځي، وروسته به راځي، لیکن دې نه د نبي علیه السلام لوی شان معلومیږي. پیدایش نه مخکې خدای شان ورکړی و، ډېر لوی شان. د پیدایش په وخت کې ولا خدای ډېر لوی شان ورکړی، ماشوموالي کې لوی شان، نبوت نه مخکې او نبوت نه پس هر وخت کې الله نبی علیه السلام په یو ډېر لوی عظیم شان کې ساتلی دی. ټول قرآن شریف که تاسو ولټوئ نو چېرته الله پیغمبر علیه السلام ته په نامه آواز نه دی کړی، نوم یې ولا اخیستی دی. سورت محمد کې د پیغمبر علیه السلام نوم اخیستی دی، احمد نوم او محمد نوم صلی الله علیه وسلم نومونه راغلي دي دواړه په قرآن شریف کې، لیکن په نامه آواز کول دا نشته. یا ایها المدثر قم، اے صادر اغوستن کی پاسا. تو جبریل علیہ السلام په واسطه الله وته اعلان کوي، الفاظ د الله دي. یا ایها المزمل قم، اے صادر اغوستن کی پاسا. یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، چې کوم قرآن در تنازل دی اے پیغمبر خلقو ته ورسوه. یا ایها الرسول، نو الله چې پیغمبر علیه السلام ته آواز کوي نو ورته نه وایي چې یا محمدو دا کار وکړه، دا ورته نه وایي، الله پاک صفت ورته ذکر کوي. او امت یې د دې نه منع کړی دی چې که تاسو هم پیغمبر علیه السلام ته آواز کوئ نو نوم به نه اخلئ، رسول الله ورته وایئ، نبی الله ورته وایئ. لا یا ایها الذین آمنوا، بل ځای لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا. بعضې دا باندې خلک برال هغوی آدابونه لارورو به خبرېدل، د یوې ورځې مسلمان به د دوه ورځو مسلمانان به هغوی به لا د پیغمبر علیه السلام د آدابونه نو خبر، نو هغوی به دیوال غاړې ته ودرېدل لکه سړی چې چاته آواز کوي فلان کې بار روزه، آدابونه به نو خبر. ناغي باواز ورکی یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلان کیا منتبار روزہ، نم بے واغشت نبی علیہ السلام. اللہ فوراً قرآن شریف کے اعلان وکړه لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا، یو بل ته چې په نامه آواز کوئ داسې پیغمبر ته آوازونه مه کوئ. اس که مرګري ته آواز کوي اے فلان کیا زید عبدالله اے عبدالرحمن، نو سړی په بدي نه ښکاري. خو چې مشر ته سړی آواز کوي، ما نه په عمر کې مشر دی، سپینګیری دی، او زه هغه ته بابا ونه ویم او کاکا ورته ونه ویم او لالا ورته ونه ویم او نوم ورته والم اے فلان کیا راشه، نو ابه وایي چې یاره دا عجیبه بیا ده به سړی زه ستا همزول یم چې ته ما ته په نامه آوازونه کې. نو پیغمبر علیه السلام په دین کې د چا همزولې خو نه دی، په دین کې د ټولو خلکو نه لوی دی،
حضرت عباس رضی الله عنه تره دی تره 2 کاله د حضور پاک نه مشر دی 2 کاله. یو دلته چا تپوس وکړ وی ته انت اکبر او که نبی علیہ السلام ته مشر یې که نبی علیہ السلام مشر دی؟ او عجیبه جواب ورکوي وی انا اسن وهو اکبر. وی عمر کې خو ته زه مشر یم خو ګورې لوی هغه دی مشري د هغه ده په دین کې مشري د هغه ده. نو د پیغمبر علیه السلام نه مشر په دین په شریعت او د الله په احکاماتو کې بل څوک نشته. امت د هغه تابع دی. نو که ته هغه ته په نامه نوم اخلې نو دا د پیغمبر بېادبي نه شوه. پلار ته خو نه هلې، تره ته خو نه هلې، مشر ته خو نه اخلې او پیغمبر ته. نو الله پې خفه شو وی تاسو به پیغمبر ته داسې اوازونه نه کوئ کم اوازونه چې تاسو یو بل ته کوئ. دا اوازونه به قطعا ورته نه کوئ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. او بیا پیغمبر علیه السلام لم تسلی ورکوي که دې خلکو درته په نامه اواز وکړو نو خیر دې خفه کېږه مه. دا خو د آدابو نه رو خبرېږي که نه، دا به رو د آدابو نه خبرېږي. څوک د یو ورځې مسلمان دی، څوک د 2 ورځې مسلمان دی. نو رو به ورته ته د دین آداب ښیې، شریعت به ورته ښیې، رو به پوهې. نو خیر دی د دې په دې اوازونو مه خفه کېږه. دوی لا دا ادب رو به زده کوي. دې ادب نه ناخبره دي، دا ادب به رو زده کوي. نو دا د پیغمبر علیه السلام څومره لوی شان دی چې قرآن کې الله د په نوم د بللو نه الله مخلوق منع کوي چې داسې به نه کوئ. تاسو دې نه اندازه ولګوئ. دا څومره لوی شان دی. نورو پیغمبرانو ته اوس الله که اواز کوي نو داسې بېادبي نه ده. الله هر چا ته اواز کولی شي. یا موسی علیه السلام ته اواز کوي انی اصطفیتک. آدم علیه السلام ته اواز کوي یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه. پورا اواز ورته کوي. نوح علیه السلام ته اواز کوي یا نوح اهبط بسلام منا. ای نوحه کشتۍ نه په سلامتیا سره کوزېږه. حضرت ابراهیم علیہ السلام ته دعا کوي ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. دا دې ګوره هغه ته آواز کوي. یا عیسی انی متوفیک ورافعک. هغه ته هم آواز په نامه کوي. نو دا الله که چاته په نوم آواز کوي بېادبي نه ده. د خدای نه څوک لوی نشته. که حضور پاک ډېر لوی شان لري خو خدای سره برابر نه دی، د خدای نه لاندې دی. داسې ده که نه ده؟ نو که الله ورته په نامه آواز کوي نو څه بېادبي نه ده. لیکن الله بیا هم دونه احترام کوي چې په نامه آواز ورته نه کوي. دا د حضور پاک لوی شان دی زما وروڼو. نو خدای وله ډېر لوی شان ورکړی دی او د نوم عزت یې کړی دی. د نوم عزت 2 نومونه تاسو ته ما مخکې ویلي محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. دا بدر په مقام کې خلکو ته کنځل کوي، دشمن ته کنځل کوي. نو دوی به د پیغمبر علیه السلام دا نوم ډېر ښکلی دی. محمد بانا د صفت خاوند ستایل شوی چې څوک یې صفتونه کوي. احمد څه ته وایي؟ صفت خوان چې څوک د چا د الله صفت کوونکی دی. نو نوم خو ډېر ښایسته دی. نو دوی به د پیغمبر علیه السلام نوم نه اخېسته، د هغې بالمقابل به بل نوم اخېسته. مزمما عصینا و امره ابینا. د محمد مقابل نوم مزمم دی. محمد معنا سایل شوی چې څوک یې صفت کوي. مزمم دا معنا چې څوک یې بد وایي. نو هغې به یې مزمما عصینا، زموږ د مزمم نافرماني کوو. و دینه ابینا، او د هغه د دین نه مونږ انکار کوو. دا چغې به یې والې. د حضور پاک نوم به یې نه اخېست، د هغې خلاف به خراب نوم اخېسته. نو نبی علیہ السلام ته چا وی الله رسوله هغې خو مزمم نوم اخلي او کنځل ورته کوي. نو مزمم خو زه نه یم څوک به یې کوي دی ورته کوي. زه خو محمد یم. او یو موقع کې وفرمایل وی د دې ظالمانو بدبختیانو د خولې او د کنځلو نه الله زما د نوم حفاظت کوي، زما نوم هم ته خدای پاک ساتي. نو دا د حضور پاک شان. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها چې مور بیبي ده افرمایي وی چې د ما په ګېډه و نبي علیه السلام نو خامخا بنده د بچي د حمل دروندوالی محسوسوي. وی ما په ټول عمر کې د نبي علیه السلام د ګېډې دروندوالی نه دی محسوس کړی. ما به وی چې د ما په خېټه اړو څوک شته دی. او ادمات چې کم نبی علیه السلام د ما په خېټه شو نو چې ما کم برکات ولیدل او په مکه مکرمه کې کم برکات رالل، داسې برکات مخکې چې ته نو راغلی. او چې کم وخت کې حضور پاک دنیا ته تشریف وړو پیدا کېده، بی بی آمنه فرمایي چې کم وخت کې پیدا کېده نو د اسمان ستوري راښکته شو. ما د اسمان ستوري ولیدل چې راښکته شو. وی زه ویرېدم چې دا ستوري په ما را پرېونځي. ستوري راښکته شو. علما وایي د دې څه مقصد؟ دې کې اشارت دې ته دی چې د پیغمبر علیه السلام رتبه او مرتبه به ستورو نه موچتی
او پیغمبر علیه السلام له به خدای پاک د معراج د سفر د ستورو نمبره مرتبه ورکوي. بی بی آمنه فرمایي وی چې کوم وخت کې دی پیدا کېده نو وی د ما نه یو رڼا ووتله، رڼا د اسمان نیمې نه موچته شوله، او د زما کورم روښانه شو، او مشرق نه مغربه پورې علاقه روښانه شوه. علما لیکي وی دې نه دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام د دین رڼا به د مشرق نه مغربه پورې خورېږي. تاسو ولیدله نن د اسلام رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلې ده. د حضور پاک زمانې نه واخله اوسه پورې د دنیا ګوټ ګوټ ته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام د دین او د اسلام او د شریعت رڼاګانې خورې کړې. او بیا فرمایي چې کوم وخت حضور پاک مبارک پیدا کېده وی انسان خو خامخه ډاکټران وایي چې په د ماشوم د پیدایش د مور د درد نه خطرناک درد بل نشته دی، دا خطرناک درد دی. وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د پیدایش اس قسمه درد او تکلیف محسوس کړی نه دی. دا څومره عجیبه خبره ده، اس تکلیف ما د نبی علیه السلام د پیدایش محسوس کړی نه دی. او بیا د هغې نه پس چې کوم وخت حضور پاک دنیا ته تشریف راوړو نو په مکه مکرمه کې د دوی یو لوی بوتو، لوی صنم، لوی بوتو چې هغې به کال کې یو ځل د هغه احتراما اختر مناوه، د هغه به یې دونه تعظیم کو چې هغه ورځ باندې به ټول مکه کې به جشن او اختر به وي. هغه بوت د شپې الاوړې پرېوته، خلک حیران شو چې دا خو کلک بوت دی په ځمکه سخت ولاړ دی، دا څنګه الاوړې پرېوته؟ حیران شو خلک. کاهنانو نجومیانو خبرونه ورکړل چې نن شپه هر څه چې دي خو یو ناشنا غوندې برکته چې هغه به د دې بوتانو د دین خلاف شی وي هغه دنیا ته راغلی دی. او بعضې کاهنانو نجومیانو دا خبرونه ورکړل چې نبي آخر الزمان مخکې خبرونه ملو شوي وو چې د دنیا ته راتلو والا دی چې هغه په دې شپه دنیا ته تشریف راوړلی دی. غټ بوت دی کې د دې خبرې اشارت دی چې د نبي علیه السلام راتلو سره او د هغه د دین خورېدو سره بت پرستي او د بوتانو عبادت به ختم شي. او حضرت انس نقل کوي، دی خو د مدینې منور حضرت ابن عباس نقل کوي د نبي علیه السلام د تره زوی دی. هغه وخت خدای لا پیدا نو وروسته دا خبره اورېدلې د خپلو مشرانو نه. وی په عین دغه وخت چې کوم وخت نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو وی بیت الله کې داسې رڼا شوه چې په مخلوق د خدای داسې رڼا چې په مخ د ځمکه نه ولیدلې. دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې دا بیت الله نه به بت پرستي ختمیږي او د اسلام او د الله د توحید رڼاګانې به دې نه خورېږي. حضور پاک چې کله پیدا شو نو تاسو ته ما مخکې ویلو چې والد محترم خو پیدایش نه مخکې وفات شوی او مدینه منوره کې دفن شوی، مخکې وفات شوی. نو نیکه و عبدالمطلب هغه وله په 9 ورځ باندې عقیقه وکړه. دا مونږ چې څنګه عقیقه کوو او د مکې خلک یې راغونډ کړله او یو لویه ډوډۍ وله وکړله او هغه په دې باندې پوه و ځکه هغه یو خوب لیدلی و. ما یو خوب ولیده چې زه ملاستی ما او زما د شان یو اونه پیدا شوه، داسې اونه اوچتېده او هغې اونې میوې ونیولې. نو وی اخو د ما د شا د پاسه ولاړه وه نو ما لاس ور واچو چې د دې نه یو میوه روشو کوم خو د ما لاس ورونه رسېد. نو چې د هغه زمانې نجومیانو ته او کاهنانو ته د دې خوب هلو وی چې دغسې خوب نه ولید. وی ستا د شا د به خدای یو عظیم شخصیت پیدا کوي، هغه عظیم شخصیت به څوک ابه نبي آخر الزمان د آخر زمانې پیغمبر به خو ته به د هغه میوې ته نه رسې، د هغه د میوې شو کولو ته به ته نه رسې، هغې نه مخکې به ته مرې. نو هغه ته خو پته وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې په 9 ورځ باندې عقیقه وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او ټولو باندې ډوډۍ خوړله او وی د ما دا نوسی چې پیدا شوی دی دله یو شان شته، د یو مبارک انسان دی. عام قانون به ده چې د باندې ښځې به راتللې او ماشومان به یې بوتل د پالنې دپاره او د عربو هم دا رواج و چې هغوی به خپل ماشومان د ښه تربیت دپاره باندې ته لیږل. د باندې آب و هوا هم ښه شتی، دا د هر قوم خپل رواج دي. د باندې د خلکو جب هم صفی، شهر ته خاریې ته خو هر قسمه خلک راځي، هر قسمه جب والا راځي. نو د شهري خلکو جبه خامخه ګډئ. اوس هم که تاسو وګورئ نو د ښار د خلکو هغسې پښتو نه ده، کومه پښتو چې د بانډو یا د غرونو د علاقې وي هغه صفا هغه سوچه پښتو وي. ځکه خو اردو والا مو سره خبرې کوي څه ټکي پکې د هغوی نه زده کړي، انګریزی والا خبرې کوي څه ټکي پکې د انګریزی را دننه کړي، فارسی والا ورسره خبرې کړي، تاجران راځي نو څه ټکي پکې د هغوی را دننه شوي او بانډو ته خو د بار خلک نه راځي، د هغوی صفا ژبه.
نو ابو هوا خشتوي او دویم عربي خشتي نو دا قانونو نو چې هغې به خپل ماشومان د تربیت لپاره بهر ورکول. نو دا بنو سعد ښځې راغلې وې، طایف سره خوا کې بنو سعد یو علاقه ده. او مکه چونکې هغه زمانه کې لوی ښار، یو ښار طایف او یو ښار مکه وه. لولا نزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم، دا دوه لوی کلي. نو مکې ته رالل چې که چا ماشومان د چا پیدا شوي او موږ له راکړي نو موږ به یې تربیت وکړو، پیسې به راکړي. د هغې تربیت به هغه رضاعي مور له پیسې ورکولې. نو په مکه کې دغې وخت کې ماشومان پیدا شوي، د چا عمر 10 ورځې، د چا 2 ورځې، د چا 20 ورځې، د چا 15 ورځې پیدا شوي. بیبي حلیمه وایي وایي زه چې راتلم وایي زمونږ په بنو سعد علاقه کې قحط و، او وایي زه چې په کوم څاروي باندې سوره یو قچره وه څاروی، نو هغه دومره ټپو چې په لاره د تلو نو نور ملګري به د ما نه مخکې و، زه به وروسته وی ټوله قافله ما ته غوسه وه چې حلیمې تا پرېښودې هم نه شو په لاره، او داسې ټپ څاروی دی چې زمونږ څاروو سره مزل هم نه شي کولی. وی ټوله قافله زما د لاسه په کړاو کې وه، او وی زه پریشان او وی زه دومره تنګه وم، دومره ټپه وم چې زما په سینه کې پیم نو. زما خپل بچی و ماشوم وی هغه به ټوله شپه جړل، ځکه پی به هغه ته نه میلاوېدل، سینه کې به مې پی وچو. که زه یو ماشوم واملمه زه به دا ماشوم څنګه ساتمه؟ خو خیر د علاقې د خلکو رواج و. وګرځېدل دا خلک په ماشومانو چې ما سره کومې ښځې راغلې وې په قافله کې، هرې ښځې ته یو بچی میلو شو، ماشوم میلو شو، ما ته ماشوم میلو نه شو. او په پیغمبر علیه السلام ټولو چکرې ولګولې، خو چا قبول نه کړ. ولې قبول نه کړ؟ وی دا یتیم دی، پلار یې نشته، نو موږ له به څه راکړي؟ او چې پلار یې وي نو په بچو یې رحم وي. دا خو یتیم دی، کیدای شي مور یې بل خاوند وکړي، د خلکو خو دا خیال و. نو موږ له به پلندر څه راکړي، د به څوک به څه راکړي؟ نو ما ته بل ماشوم میلو نه شو، نو مجبوره شوم، ما هم پې چکر ولګاو، مجبوره شوم نو ورغلم. نو ما وی چې زه بس تشه اوس تشم ته دا ماشوم به والم. وی ما ته څه پته الله، ما خو یتیم ټولو قافلې ښځو وانغېست چې دا یتیم دی، ما ته څه پته وه چې یتیم لویه ملغلره ده، درد ملغلره ده. چې ماشوم مې څنګه نبي علیه السلام په غېږ کې واغېشته او ما سینې ته واچو. د هغې عجیبه الفاظ د بیهقي دا روایت نقل کړی دی، بیهقي، امام بیهقي او ابن عساکر هم په خپل تاریخ کې دا واقع نقل کړی ده. عجیبه واقعات دي. وی پیغمبر علیه السلام چې تر څو ما سینې ته اچولی دی، نو په خپل زندګۍ کې د صرف او صرف ښې سینه اغېستې ده، ګسې سینې ته د خوله نه ده وروړی. ښې طرف بختوري کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره د رحمت د لیکلو د نیکۍ د لیکلو فرشتې ښي طرف ته وي. جومات ته ننوځې ښی خوا به مخکې کې، او دس چې کې نو ښې لاس به استعمالې، ډوډۍ چې خورې نو ښې لاس به استعمالې. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في الامور كلها. د پیغمبر علیه السلام په هر کار کې ښې طرف خوښ و، ښې والې به یې خوښ. نو یې ټول عمر زما ښې سینې ته د خوله اچولې ده چې ما به ګسې ته م اچو، ده به ګسه سینه نه اغېشته، ګسه سینه به زما د هغه بل زوی وه. یو دونه بختور و چې ښې طرف بختور نو ښي طرف ته به دې سملاستېده، ښې سینې ته ګسې ته نه. او بل دومره په ماشوموالي کې انصافدار و چې د بل رور سینه د هغه عیسه سینه ده نه روله، چې ما سینې ته څنګه دې واچو، سینه کې به د ما یو ګوټ پی و یا نه، وي سینه مې خدای د پیو ډکه کړه. د ده کاره مو شو. بل بچی مې ټوله شپه جړلي و د لوګې د لاسه، سینه کې پی نو. بل بچی مې سیر شو، هم موړ شو. په څاروي چې کله موږ سواره شو نو زمونږ څاروي به د نورو څارو نه مخکې روانو. وی ما ته ملګري وی چې حلیمې دا هغه دی چې هغې طرف نه پرې راغلی که بدل دی که چا سره؟ مې نه دا همغه څاروی دی. وی دا خو ناشنا څاروی دی. وی ما وی چې ما له خدای ماشوم داسې بچی راکړه چې معلومیږي دا چې ډېر برکتي بچی دی. او چې علاقې ته ورسېدو نو زمونږ په علاقه کې قحط و قحط. نو وی زمونږ علاقې نه خدای بارانونه شروع کړل، قحط ختم شو. وی ما چې دا زما د بچي برکت دی. بنو سعد ته مې ورسو خپل علاقې ته. زه په روز کال بنو سعد ته لاړم، روژه کې زه لاړم چې فلان کوچ والا سره جعراني ته تلو، نو هغه سره مې بیا تپوس وکړ مې د کوم ځای وي؟ زه د طایف یم. لکه موږ به بنو سعد ته به ونه دی؟ به وبنه موږ سره خو ویزل نشته، د عمرې خلک خو نه پرېږدي. وی به زه مسؤول یم، زه تاسو رسولی شم. لمبا چوړه قصه ده، خو بنو سعد ته ورسېد. دا د طایف نه تقریبا
30-35 یا 40 کیلومیټر بیا بېله لار ده او روجم وه تاسې تقریبا 11 بجې وي ډېر لرې طایف نه 30-35 کیلومیټر کې به تاله د لوی روډ نه یو ټرن راځي نو بیا به تاویږي 10-12 کیلومیټره غرونو کې یو لاره د په هغې به ځې هلته چې ورسېدو یو بازار و یو چوک و پکې په هغه دی تقریبا هغه لار ختمه شوې وه هلته م تپوس وکړه دلته بنو سعد نو چا راته وایي چې خو یو 10-12 کیلومیټره تقریبا 8 کیلومیټره په دې غر کې ورته لار تللی څنګه به ځو یو سړي اردو والا داسې به تاویږي او داسې به تاویږي داسې به تاویږي یاره مې داسې کار وکړه چې مونږ سره د پلان کوچ دې ګاډي ته وخېږي وایي زه خو ما دوکان دی مې مونږ سره څوک ولې ملګری کړه وایي دلته یو پښتون دی اورېږه هغه خلکو سره ځي هغه له لږې پیسې ورکړې د سره به لاړ شي نو ډېره ښه هغه غریب هم ملاستو ګرمي مو 11 خو شا بجې وې د خوب یې راپاسو راغی ما ورته وایي ته مونږ سره مهرباني وکړو دغه علاقې ته لاړ شئ د بیبي حلیمې رضي الله تعالی عنها هغه کورونه ووینو وایي چې زه خو دغه ځای نه رالم او ستړی مو د اوبو ټینکر چلوم هلته نه اوس رالم او زه خو نشم تللی نو ما له لږه خفګان راغی ما لکه ته د پنجابۍ که پښتون یې نو زه خو پښتون یم د کوم ځای د درګې ملکان به موږ درته پښتانه ښکارو که پنجابیان درته ښکارو موږ هم پښتانه یو ته هم پښتون یې او میلمانه یو نو ته موږ سره دونه کړاو نه شي کولی پیسې به دله درکړو مهرباني وکړو موږ سره لاړ شه چې موږ ته دا ځای وښیې موږ ګوره مسافر یو چې زما خبرې واورېدې یو ملګري د په قافله کې هغه ځان لکړ هغه ته وایي دا پلان کې خو نه دی هغه ورته ما ته وایي دی که نه ما له هغه وایي مولوي صاحب معافي غواړم زه خو ستا کیسټ یې غږوم په دې ګاډي ستا اواز نه مې وپېژندی او ما زه ځم د سره را سره غریب لاړ هغه علاقې ته ورسېدو نو چتونه خو نشته په هغې باندې خو د ګټو دیوالونه دي کوټې شته چې کومې د حلیمې رضي الله تعالی عنها کوټې وې کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقوسې کړي دي الله ناشنا منظر ناشنا غر په دې ویښ کې لږ به غر ته وخېږي دا کوټې دي یو ځای کې چتونه نشته او کوټې دي د ګټو دیوالونه دي پکې ما ملګرو ته ورکوس شي مې ورکوس یې پکې وګرځه او ملګرو ته مې یو شی تاسو محسوس نه کړ مې لږ وګورئ محسوس کړئ نو هغه چې هغه مې دا 11 بجې نور ته وګورئ څونه تیز دي او بیا هلته نور څونه تیز دي مکه او ګردونوا او ګیر چاپېره علاقو کې څونه ګرمي وي او په ګټو چې نور ولګي نو ګټه څونه ګرمه وي او په لاره به مونږ ایسي فورا چې ډرایور به لږ معمولي ایسي روکو مونږ تېسې ګرمي مو کېږي او تاسو په الله یقین وکړئ په هغه تیږو مونږ ناستو که مونږ د هغه تیږو ګرموالی محسوس کړي جومات کې مې درته وویل او په هغه ځای کې هغه نور ته مونږ ناست یو که مونږ د نور تاو محسوس کړي او یا مونږ ګرمي محسوسه کړي د ملګرو خیال نه مې دې ته اندازه ولګوئ دی هم یو هلته محسوس کړې وه او یو زمونږ دوستانو نو مدینه منوره کې هغې بوتلي یو کویله بیر ناقه ورته وایي حکومت بند کړی دی یو مشهور یو بیر ناقه د هغه نه دی دا د تبوک په روډ باندې دی زه یو ملګري بوتلم وایي ته راځه دلته یو کوی دی د نبي علیه السلام مبارک ته وبس کړي دي چې تاسو وله بوځم مې ډېره ښه یو مشهور مدینې منورې سره یو بیر ناقه ده د هغه نه دی دا بل دی چې بویتونه او کوی حکومت بند کړی و هلته د کیکر یو بوټی و نرۍ شانتې د کیکر بوټی و داسې پاڼې هم پکې نه وې ته دوړېدلې وې نو هغه ملګري زمونږه ځان سره د کور نه څه ناشته وړې وه او سامان وي دا چای به هلته وڅښو دلته خلک سیل له روزي او چا سره بچي او ښځې وي دلته کې خوراکونه مراکونه خوري یو د سیل ځای دی نو مونږ هلته کېناستو د هغه بوټي د سوري لاندې نرۍ غوندې معمولي سوری او چای مې هم څښله ملګرو ته ما وي مې تاسو صرف چای ته نظر دی مې نور په سوچ تاسو نه کوئ وي څه مسله ده نو ما ورته تبوک ټوله قصه مه کړه په هغه ځای کې ناست و چې حضور پاک په دې علاقه تبوک ته تللی دی خو ما یې تاسو سوچو کې دلته څه ګرمي محسوسوئ هغه علاقه چې کوم دی هغه مخصوص علاقه وه په خدای یقین کو که هلته ګرمي مونږ محسوسوله معتدل انداز کې هغه نور لګېده او چې د هغې نه به لږ اخوا شو نو د نور ته به څوک ټینګېدی نه شو مې دا برکات ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم که څوک یې نه مني مونږ یو ته 1500 کاله او 1400 کاله پس هم ښودلی شو هغه د دین برکات پرېږده د قرآن برکات پرېږده د اسلام برکات
د هدایت او د رڼا برکات او زمونږ اخلاق نبوي او دین او په خپل ځای پرېږدو د آثار به وګورو. دغه رنګ د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها علاقه چې ما هغه ملګرو ته ټوله واقع بیانوله چې دلته نبي علیه السلام 2 کاله یو تېر کړل، ماشوم یې واپس بوته کور ته مور له، نو په مکه کې وبا وه، نو بیا راوسته تقریبا 4 کاله کم و بیش دلته حضور پاک ماشوم دلته تېر کړي دي. او بیا یو انځر بوټی مخامخه هغې ملګري مونږ ته وایي چې تاسو هغه شق صدر کوم ځای شوی دی درته معلوم دی؟ ما ته پته نشته د علاقه کې وایي. نو هغې ته مخامخ تللو، نو هغې باندې مې یو ډېر ښایسته د انځر بوټی او هلته کې د حضور پاک شق صدر شوی. بهقي هم لیکلي دی، ابن عساکر هم لیکلي دي، دواړو لیکلي دي چې ګوره پیغمبر علیه السلام د 6 میاشتو شو نو دی به ودرېده. د 6 میاشتو ماشوم ودرېدی شي، اوس د کال ماشوم ودرېږي. وایي چې د 6 میاشتو شو نبي علیه السلام نو دی ودرېده به، او چې د 7 میاشتو شو نو دیوال سره او کټ سره به ګرځېده، او چې د 8 میاشتو شو نبي علیه السلام نو په منډه به ګرځېده، نو لږ تیز به ګرځېده تیز، او چې د 8 میاشتو شو نو په منډه به ګرځېده، او چې د 9 میاشتو شو نو پیغمبر علیه السلام خبرې زده کړې. 9 میاشتو ماشوم خبرې کم ځای کولی شي. ګوره ما حواله په کتاب درکړه، 9 میاشتو په عمر کې نبي علیه السلام خبرې زده کړې دي. او پیغمبر علیه السلام چې ما د پیو نه پرې کړی دی، دا مې ناشنا جزیه په بهقي کې ولیدل، ډېره ناشنا. د پیو نه چې ما کله پرې کړی دی، نو اوس دې زمانې ماشومان چې د پیو نه پرې کوي نو جاړي. په مور 3 تکلیفه وي، 3 تکلیفه د بچي د طرف نه، یو د پیدایش، یو د حمل، نه د پیدایش تکلیف او نه د حمل، او دریم د فتام د تی پرې کولو. ځکه ماشوم پیو پسې جاړي، ډوډۍ خو یې لا نه شروع کړې، او مور ورته پریشان یې، هغې بندی. وی پیغمبر علیه السلام مبارک چې ما د پیو نه پرې که بهقي لیکلي دي، نو او د ابن عباس په روایت یې لیکلي دي، نو د پیغمبر علیه السلام د پیو د پرې کولو لومبۍ خبره سوه، لومبۍ د خولې مبارکې نه دا الفاظ اوتي دي: الحمدلله حمدا کثیرا، الحمدلله حمدا کثیرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر كبيرا. لومبۍ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه د تی پرې کولو سره دا الفاظ وتي دي: الحمدلله حمدا کثیرا، خدای تعالی ثنا ده ډېره لویه ثنا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله د هر عیب نه سبا او بېګا هر وخت. چې نبي علیه السلام چېرته الاوړې نه دی ملاست، په ماشوموالي کې هم بعضې ماشوم خو الاوړې شي که نه، چېرته الاوړې نه دی ملاست. نمبر 1. او د پیغمبر علیه السلام مبارک چېرته په بستر متیازې نه دی کړی. ماشوم خو په بستر متیازې کوي، په بستر متیازې کوي، نو خویندو لارونو له مور له خو نه ورځي، خو خویندو ورونو له خو کرکه ورشي، بدبویي خو کوي که نه. چرته نبی علیه السلام په بستر متیازې نه دی کړی. او عجیبه الفاظ دام لیکي بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها، وی پیغمبر علیه السلام چته بربند نه باندې دی لیدلی، چې چته انسان دی ماشوم دی ورنۍ ته اخوا شي یا ټوپله ته اخوا شوه، نو فوراً به فرشتې رالی او پټ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي، بخاري روایت کې حدیث دی، چا ته تپوس وکړه، وی یو ځل صرف مکه مکرمه چې کله بیت الله جوړېده، خلکو تیږې راوړې، کاڼې راوړل، امام تیږې راوړې، لا ماشوم دی رکوټې د عمر یې کم دی، څوک عمر یې 25 کاله دی، څوک کم و بیش دی. وی ما ته زما تره عباس وی ما ته وایي چې دا لنګ دی اوس پړه او په دې اوږه کېده د دې تیږې لاندې. عربو خو به د بربنډتوب اړو خیال ساته، هغوی ته خو دا یو اړو څه تمیز د پردې او د ناپردګیانو، هغې خو به چې دغه لم او دسماتې لم تلل نو کور کې به جامې ویستې او بربنډ به روان، که طواف به هم کو نو بربنډ طوافونه به یې کول. وی ما ته وایي چې دا لنګ دې کوز کا او په دې اوږه کېده د دې کاڼې لاندې چې دا اوږه دله زخمي نه کړي. نو ما هغه لنګ اوس پړده چې د دې تیږې لاندې کېدم، خو چې څنګ مې اوس پړده نو فوراً په ځمکه پرېوتم او سترګې مې بقې شوې. او ما وی ازاري ازاري ازاري، وی دې نه پس چېته په زندګۍ کې زه چا عریان بربنډ نیم لیدلی، او وی خدای په زندګۍ کې د بوتانو د ټچنګ چې لاس والا خلک وړي یا د بوتانو د عبادت نه ساتلی.
مکه مکرمه کې خو به دا سندرې مندرې به هم وي، نو دا د چې مجلس کتلی دی که نه دی کتلی؟ ماشوموالي کې خلک دي که نه؟ یو ځل په مکه کې واده هغې له ډمان او ډمې راغلې وې پکې ګډېدې. وي ما ته ملګري وې تماشې له ځو. وی مې چې زه به هم لاړ شم. وی چې مونږ سینګ تماشې له لاړو، وی له هغه مجلس نو شروع شوی، خلک کېناستل په ځمکه باندې. وی زه هم کېناستم. وی چې کېناستم ما له خوب راغی. مجلس شروع شو د واده په هغه ډمتوب هر څه چې پکې وشو. وی زه ودیم. مجلس ختم هم شو. چې ختم شو نو ملګري تلل، نو ما دې داسې وړقولم. ما ته وی چې ته خو دې پاسه چې ځو که نه؟ وی ما ورته وی چې هغه شی به کله شروع کېږي؟ وی چې خو ختم هم شو. وی نه مې څه ولیدل او نه مې څه واورېدل. وی خدای ساتلی ما. ګوره الله ساتي. نو بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په ماشوموالي کې بربنډ نه دی لیدلی شوی. ورنۍ یا څادر به ترې اخوا شو نو فورا به پټ شو. وروستو بیا دا وایي وروستو هغه وخت کې خو لا ورته پته نه وه، وروستو وایي چې فرشتو به پټ او چې زانګو کې به مې واچو، زانګو کې به مې واچو. نو زانګو چې به ما جوټه ورکړه او د کور په کار کې به مصروف شم، یا په وړو هغه ګلو کې یا کټوې پخولو کې، جوټه خو غلي کېږي که نه؟ نو وی د پیغمبر علیه السلام زانګو چې ته ودرېدلې نه ده وایي، وروسته وایي هغه وخت ورته پته نه لګېده. وی دا زما دې بچي له به فرشتو جوټې ورکړو. یو ځل وی ما سره تللی و په طایف کې په بنو سعد دغه علاقه کې میله لګېدلې وه، میلې له لاړو. یو جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي. وی مونږ ورته خوا کې ودرېد، زما خاوند هم دی. وی هغه جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي او ناګانې په نبي علیه السلام نظر شو. وی جادو یې پرېښود او پیغمبر علیه السلام ته نیغې ګوري، راغې ورته ګوري او وی چغې کوي دا ماشوم مړ کړی، دا ماشوم مړ کړی دی، بس تاسو د پلار نیکه او د دین د ختموي دا ماشوم. وی ما هغه زر نبي علیه السلام غېږ کې ونیوه او اوچت مې کړه. مې چې زما ماشوم له خو یې څوک ګوتې راوړي؟ ته څه ګډې وړې وې؟ ویره مې تخته. او یو ځل نور ورونو سره ماشومانو سره تللی و، پیغمبر علیه السلام ګډې چیلې سرولې. نو چې نور ورونه په منډه منډه رالل. وی چې زمونږ قریشي رور چې دی هغو چا مړ کړ؟ وی مې چې چا مړ کړ؟ وی څه کسان رالل او وینیوه او چړې یې ورپسې راوویستې او خېټه یې ولوسېدله. خدای پاکه پریشانه شو، ورمنډه مې کړه. هغه ځای ما لیدلی دی. ډېر عجیبه د لیدو د نه لیدو خبره ده. بس ډېر عجیبه د برکت ځای دی. خو چې سړي ته تاریخ یاد وي او په تاریخ نظر یې هغه وخت سره، نو سړي له ډېر خوند ورکوي. وی چې ورمنډه مې کړې. وی چې هغه ځای له ورسېدمه کوم ځای کې؟ وی دلته یې رانه ونیوه. وی پیغمبر علیه السلام یک تنها دقسې ولاړ دی، شین و شین، مخې تک شین او د یارې آثار دي. ما زر روچت کو سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته. چې لږ په قلا شو مې بچې څه چلو شو؟ وی ما ته وی چې مور ته وی امي مورې یو دوه کسان راغلل. وی یو ورته وی چې دا لږ دی، وی بل ورته چې دا لږ دی. وی هغه بل ورته وی چې دا به د امت ته د خلکو سردار جوړېږي. ښه. وی بل ما ته وی چې مه یارېږه. او وی دې ونیومه او وی چاړه چا قینچي راوړله او زما د مرۍ د دې تورتړو د دې غوټې نه لاندې دا سینې رالته د خېټې پورې شلوله. خو زه په درد نیم پوه شوي. او وی چې دا سامان ټول نبی علیه السلام فرمایي دا ټول سامان یې د جنت نه راوړی او بیا زما زړه راوویسته او اوبې د زمزم راوړی وی، په هغې زما زړه ووینځه صفی کړ. او چې څنګه زړه زما صفا کړ نو بیا د زړه سره خوا کې یو غوټه وه، هغې ته یې خوا غورځوله. بخاري شریف کې په زموږ حدیثو کتابونو کې دي. هغه بل ملګری بلې ملګري ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې ځای دی. شیطان د انسان زړه ته دقه ځای کې کښېني، دا د هغې جاله ده. دا روحاني څیزونه دي، جسماني نه دي. ښه روحاني څیزونه په سترګو مونږ ته نه ښکاري، فرښتو ته ښکاري. وایي هغې ته یې وغورځوله، زما زړه یې ووینځه. او بیا د سرو زرو یو کاسه وه ورسره، هغه د علم او د ایمان نه ډکه وه. اوس علم او ایمان دلته مونږ ته په نظر نه راځي، دا به مونږ ته په قیامت کې بیا په نظر راځي. د دنیا د دې اعراض لکه علم شو، دین شو، شریعت شو، د دې خپل شکلونه دي، مونږ ته نه ښکاري. قیامت کې به دا مونږ ته په سترګو ښکاري. دا به الله په تله کې اچوي، تله کې به خدای پاک تلي.
قبل وی هغه علم او هغه حکمت هغه راواغشته او زما په هغه رګونو کې ورواړه، رګونه مې په ډک شو تر مرۍ پورې، او بیا زما په زړه د پاسه مهر ولګو، زړه راله واپس په خپل ځای کېښوده او زما سینې یو ځای کړ، لاس یې پراخ کړ، ټیک شوه. بس بیبي حلیمه ویرېده په دې څیزونو، هسې مو ته پته وه کاهنانو نجومیانو اطلاعات خواره کړي چې یاره دا ماشوم رانه چې تا ګډوډ نه کړي. دا د پیغمبر هم دا سینې د زړه مبارک اپریشن دا ګورې روحاني اپریشن دی، جسماني نه لکه زمونږ ډاکټران صاحبان چې دا کوم د والونو اپریشن کوي، دا روحاني اپریشن دی. دا څلور کرته علماوي شوي دي، یو ځل دې وخت کې شوی دی، یو وخت کې د حضور پاک عمر 10 کاله، یو وخت چې کوم وخت کې نبی علیہ السلام ته نبوت ملاوېده په غار حرا کې شوی دی، او بل وخت چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسمانونو د بیت المقدس په سفر باندې او بره عرش بالا ته او د جنتونو سیر ته او د ملکوتو د سماواتو په سفر باندې الله بوته، نو یو ځل هغه وخت کې شوی هغې باندې خو بیا نبي سم پوهېده او دې وخت کې لا ماشوم. دا د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها سره دا وخت تېر کړی. بیبي حلیمه د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور ډېره مینه به یې ورسره کوله. دا بیا وروسته مسلمانه شوه، راله مدینې منورې ته، او په مدینه منوره کې قبر هم شته، په جنت البقیع مقبره کې. یو صحابي وایي یو بوډۍ ښځه راله، وایي چې بوډۍ ښځه راله نو پیغمبر علیه السلام ورته زر ورپاڅېده، وایي خپل څادر یې ورته په ځمکه خور کړو، ښځه نیغه راله په هغه څادر کېناسته، او نبي علیه السلام به ورته وی مورې مورې لفظ به یې ورته وی، خبرې ورسره ډېر د مینې کولې او مورې مورې به یې ورته وی. وی ما چا نه تپوس وکړه چې دا ښځه څوک ته چې حضور پاک ورته خپل څادر د ځان نه کوز کړو، په ځمکه یې ورته واچوه، پې کېناسته او مورې مورې ورته وی. وی دا بیبي حلیمه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړي. څومره مبارکه ښځه، دومره برکت دی ښځه. وی چې مې راوسته زمونږ په بنو سعد کې قحط و خدای قحط ختم که بارانونه وشو. دې ضمناً به درته دې متعلق یو بله خبره مو کوم چې کله حنین او طاف علاقې فتح شوې، هم د دې بنو سعد خلکو دا ټول مکه چې فتح شوه نو نبي علیه السلام باندې هغې خلکو د حملې اراده کوله، نو نبي علیه السلام ته چې ووایي چې هغې راځي ورپسې لاړ. علاقې فتح شو، نو هغې کې بلا غلامان او وینځې ګرفتاره شوې. هم دقه د پیغمبر علیه السلام د رضاعي کلي خلک پکې ګرفتار شو، نو هغه ټولې وینځې او غلامان یو ځای کې بند کړل. نو نبی علیہ السلام ته چاوی چې دې کې یو جنۍ ده، هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام وایي چې دا زما خور دلته څه کوي، تاسو دا جنۍ راولئ. چې جنۍ څنګه پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کړه، وایي ته زما خور وې یو، وایي ستا څه نوم دی؟ وایي زما شیما نوم دی. وایي زما څنګه خور یې؟ وایي زه د بیبي حلیمې لور یم او ستا امزول مې. وی د دې تصدیق به سي. وی ما ته یو ځای لوبې کولې یو وخت کې، نو تا په ما چک لګولی دی، نو هغه د چک داغ اوس هم زما په دې مټ پروت دی. حضور پاک د سترګو نه اوښکې لاړې، زړې خبرې ورته رایادې شوې. نو بیا نبي علیه السلام مبارک وفرمایل وی دا زما خور ده، مناسب نه ده چې دا دې زمونږ وینځه شي، که تاسو خو دا به ازاده کړو. د هغې دونه برکت و چې د هغې د قوم څومره هلکان جینکۍ او څومره غلامان وینځې وې، ټول صحابه کرامو ازادې کړې، بلکې وروسته هغه ټول خلک ازاد شو. بیا خلک خدای مسلمانان کړل، ټول خدای پاک بیا هغه مسلمانان کړل، ټول بیا ازاد شو. زمانو خبره مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ده، لږ تاریخ هم پکې درته ذکر کړ او د هغه د عظمت بیان مې هم درته و. څومره عظیم الشان شخصیت، قرآن کې الله چې نوم اخلي څومره په عزت اخلي، او د دې نه لویه خبره به بله کم ځای وي. دې نه لویه خبره د پیغمبر مبارک د عزت چې قرآن شریف کې الله فرمایي یو پیغمبر متعلق دا نه دي راغلي، حالانکې انبیا ټول ګورې زمونږ د ستوري دي د هدایت، رڼاګانې دي. هر پیغمبر
د لوی شان خاوند دی، لیکن داسې د چا متعلق نه دي راغلی کوم چې د حضور پاک یا ایها الذین آمنوا ان الله وملائکته یصلون علی النبی. خدای پاک په رحمتونه لیږي او فرشتې په رحمتونه وایي، رحمت سوالګونه کوي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو هم پې د رحمتونو درود شریف وایئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله وصحبه اجمعین. نو دا چته نه دي راغلی، چته دا نه دي راغلی چې د بل چا دپاره چې ذم کوي. الله خپله پې رحمت وایي، خپله د الله رحمت ویل څه دي؟ الله خپل رحمت لیږل دي، خپل برکتونه لیږل دي. نو څومره لوی شان دی د نبي علیه السلام. او چې کله حضرت آدم علیه السلام خدای پاک پیدا کو، بی بی حوا ورسره پیدا کړه، نو د انسان په زړه کې هغه فطري خواهشي، نو چې حضرت آدم علیه السلام حضرت حوا ته لاس ورنږدې کو، نو الله ورته صبر وکړه، نکاح دله تړه، بې نکاح به ته لاس نه وروړې. مفسرینو لیکلي دي الله نکاح وتړله، نو چې نکاح تړې مهر به ورکړې. الله مهر څه ته یا مهر نه خو نو خبر وی په نبي آخر الزمان درود شریف ووایه، دا دې مهر شو. او چې کله حضرت آدم علیه السلام دنیا ته بیا راغی، نو هغه چې به سوال کو د الله نه، نو د پیغمبر علیه السلام په توسل به سوال کو. یا الله هغه نوم چې تا ځان سره په عرش لیکلی دی، اوس هم چې څوک بنګله جوړه کړي نو دا بعضې خلک پې شعرونه لیکي، څوک پې د الله نومونه لیکي، څوک پې د نبي علیه السلام نومونه لیکي، داسې خشتۍ کې ډولې یې مدینې منورې نوې آبادي کې د الله نومونه یا د بیت الله په غلاف باندې تسبیحات او ډېر څیزونه لیکلی شوي. نو د الله عرش او جنت ټول د دې نه ډک دی. جنت کې ټول دیوالونه او چت او ځای په ځای د خدای صفتونه او نومونه لیکلي شوي دي، او دا لنګې د الله په عرش. نو حضرت آدم علیه السلام چې الله نه سوال کوي څه وایي؟ الله په عرش چې تا د خپل نوم سره کوم نوم لیکلی دی، د هغه په برکت ماله الله زما د غلطي معاف کړي. عرش باندې څه لیکلي دي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډېره لویه خبره ده د حضور پاک دپاره. اولا معصوم دی، بالکل معصوم. بخاری شریف کې پرون زمونږ په سبق کې تیر شو، لا معصوم دی. مکه کې قاتو باران نه کېده، چې قاتو باران نه کېده، نو ابو طالب نبی علیه السلام بوته بیت الله خواله ابو طالب، او یا الله زما دار وارد د یو لوی شان دی خدایا، د ده په مخ د نه سوال کو چې په مونږ باران وکړه. وابیض یستسقى الغمام بوجهه، وابیض سپین مخواله، سپین خلق ښکلي شي ته وایي، ښکلې مخواله دی. یستسقى الغمام بوجهه، د ده په مخ د اوریځ نه د باران سوال کېږي، د الله نه کېږي، سوال به د الله نه کوي، د ده په مخ باندې. سمال الیتامى عصمة للارامل، د یتیمانانو د سر سوری دی، مأوا ده. عصمة للارامل، د کونډو ښځو خدمتګار دی. لا معصوم دی ابو طالب، وی زما د دې بچي یو شان شته، د هغه په توسل به د الله نه د باران سوال کو، خدای به باران کو. دا څومره لوی عظمت. لیکن د مارونو زمونږ د دې ټولو خلکو ایمان دا د الله په فضل او برکت او د پیغمبر علیه السلام مبارک په برکت دی. ګورې نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی، ډېر لوی محنت یې وکړو، او خدای په موږ له ایمان را نصیب کړو. که زموږ اعمال دي، که زموږ عقاید دي، که زموږ اخلاق دي، ټول موږ خدای لیدلی نه دی، موږ ته خدای پیغمبر علیه السلام د الله نه راوړي دي. دا ټول دین زموږ د اسلام د هغه د برکت نه شو، د خدای فضل او توفیق به شامل حال ګڼو، د هغه د برکت نه دی. زموږ ایمان، زموږ دا دین، زموږ شریعت، لیکن نن زموږ پیغمبر علیه السلام باندې نخرې کېږي. امت مسلمه خاموش، د هغه خاکې جوړي. نن ټول کافر انخطي دي، ستا د دین خلاف سازشونه کوي په مختلفو طریقو. نبی علیه السلام دې ظالمانو پرې نه ښود. کله په یو ملک کې د پیغمبر بوتان جوړېږي، تصویرونه جوړېږي، په غلط تصویرونه جوړېږي، کله بل ملک کې جوړېږي، کله یهودیان جوړوي، کله عیسایان جوړوي، کله بل جوړوي، کله بل جوړوي، کله بل جوړوي. دا ولې څه چل شوی دی؟ حضور پاک خو چې کوم دین دنیا ته راوړو، که انګریز اسلام نه مني، خو د اسلام قوانین هغې خپل کړي دي. اسلام چې دنیا ته کوم عدل او انصاف والا قانون ورکړی دی، نن دنیا منلی دی چې داسې عدل او قانون او انصاف والا قانون په بل نشي کېدی. ولې زموږ پیغمبر پورې خلک نخرې کوي؟ ولې څو ټکې کوي؟ تر دې حده پورې چې زموږ د پیغمبر مشره بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، کشره بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی، مور بیبي آمنه، د هغې عزت هم چا پرې نه ښود.
خاکی دی او سیب انټرنیټ دی او قصې دی او پیسې دی مسلمان له چیلنج ورکول د مسلمان غیرت له او ایمان له چیلنج ورکول چې مسلمانه تا کې لشه نشته ته ماکوي ته کیسم نشته او حکمران طبقه چې څومره د بې غیرته دي ټول بې خونده دي زمونږ که عرب دی او که عجم دی تا سره څه نشته تیل دی د دنیا ټول معیشت او ټوله زندگی په تیلو چلیږي سونه ده دریاب دا نهر سویز یورپ 2 ځایه دی ستا په مخ پتی لار ده که تا دا لار ورته بنده که نو یورپ په نیم یو خوا پروت نیم به بل طرف ته پروت وي نن چې کوم سید د ایټم بم جوړېږي د هغې خام اشیا چې څومره دي ټول مسلمان سره دي نو هر څه تا سره دي هغې چې کومه ټکنالوجي هغوی استعمالوي د هغې ټکنالوجي خام چې څه اشیا دي دا ټول د مسلمان په ملک کې دي د لکونو روپۍ شي په 15 روپۍ په هغوی خرڅوي او هغوی پې مزې کوي او نخرې کوي او ستا خلاف استعمالوي مسلمان بې حسه دی مسلمان کې نن صرف دغه د پیغمبر تاریخ اورېدل شته د پیغمبر په ذات د مسلمان د زړه خفه کېدل نشته حکمران طبقه ده او که نور دی او که نور دي صاحبه ټول لګیا دي په دې نیټونو باندې او دا مظاهرې وشي او نه مظاهرې دي که څوک ځای نه چارسده کې هم کېږي او په مردو کې هم کېږي هر ځای کې چې د نبي علیه السلام د ناموس متعلق مظاهره کېږي پارټي او غیر پارټۍ ته مه ګورئ خو خپل شرکت پکې کوئ کم از کم الله ته خو سړی وښیي که نه چې زمونږ دغه وس دی مونږ نور څوک وو زمونږ دغه وس دی پې خفه یو په قیامت پر ورځ به پیغمبر سره سترګې هم لګول غواړي سترګې به هم لګول غواړي صحابه خو دې ځانونه قربان کړي دي نن موږ څه وکړل موږ نه پیغمبر خلاص نه شو موږ هماغه ملکونو سره سفارتي تعلقات ساتو کوم ملک د دغې ملک سره سفارتي تعلقات پرېښودل بلکې بله ورځ چې د هغې خلکو په حمایت کې کوم جلوس ووته نو ستا د مسلمان ملکونو حکمرانان هم پکې ولاړو ګیله پیدا شي ستا د فلسطین وزیر اعظم هم پکې ولاړو ستا د ترکیې وزیر اعظم هم پکې ولاړو د یهودیانو په حمایت کې ولې داسې کېږي مونږ به سترګې څنګه نبي علیه السلام سره لګو مونږ به دا وایو چې مونږ باندې به خدای رحم نه رالیږي مونږ د خدای د قهر نه به څنګه خلاصېږي دې ملکونو سره باید چې مسلمانان ملکونه څومره چې وي سفارتي تعلقات ختم کړي خیر پیغمبر زمونږ پیغمبر دی ولې دا زمونږ پیغمبر پورې نخرې کوي د هغه غلطې خاکې ولې تاسو شایع کوئ د هغه عظمت نشئ برداشت کولی نو بېزتي ولې کوئ د هغه لیکن نن مونږ کې هېڅ نشته مسلمان کې هېڅ نشته یو قوم کې چې هېڅ نه د هغه قوم مشر پورې خلک لوبې کوي بیا نخرې کوي مسلمان کې هېڅ نشته سره د دومره ډېرو اربونو مسلمانانو او سره د دومره چې مسلمانان نن څومره لوی کثرت کې دي څومره افرادي قوت ته مسلمان خو بیا بې حسه دي او بس ټول د غلامۍ جو زندګۍ کې مبتلا پراته دي نو زمارو دا ناقابل برداشت چیزونه دي ناقابل برداشت زمونږ وس نشته مونږ به څوک خو زمونږ چې څومره حکمران طبقه ده مونږ هماغه حکمران پسې منډې و چې مونږ ته دا په نظر نه راځي چې دا به زما د دین حفاظت کوي او که به ونه کړي نه خو بس زرا شم ډولکې دی چې چا د تو ډنګونه بس هغه پسې ودرېږه دا سوچ مونږ لا هم پکار دی که نه یعنې سړي کې څه دین شته او که څه دین پکې نشته څه ایمان پکې شته او که ایمان پکې نشته غیرت پکې شته او که غیرت پکې نشته دا دغه ډنډنګې دی خو چې څوک مار ته ډنډنګې وایي نو ټول خلک به میله کې ورته ودرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان روجي ونیولې او هغه بیا د رمضان د میاشتې نه پس په دې میاشت کې چې دې ته په عربۍ کې د شوال میاشت وایي او مونږ پښتانه ورته د رکوټې اختر میاشت وایو په دې میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه ټوله زمانه چې د روجې نیولې ټول عمر اوس نو د رمضان د روجو نه پس د دې 6 روجو ثواب د ټول عمر د روجو برابر ولې دی او بیا عقل خدا وی چې مونږ 10 روجې ونیولې تقریبا یا یو کم 10 میاشته مو نیوله نو اوس د دې نورو روجو پکې څه ضرورت دی اهمه میاشت وه د هغې عبادت هم وکړه روجې مو نیولې شوې تراویح هم پکې وشوې ختمونه هم پکې وشو
او ډېر مسلمانانو اعتکافونه هم پکې وکړل او ذکرونه او د قرآن شریف تلاوتونه هم پکې وشو. نو د دې شپږو روژو څه فایده ده او د دې څه حکمت دی چې مونږ ته الله وایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې دا شپږ به نیسو. د مارونو په حقیقت کې د رمضان دا روجې د انسان په ذمه داسې ښکاري لکه قرض. فرض قرضي لکه مونځ مونږ کوو فرض مونځ، نو دا په مونږ د الله د طرف نه یو قرض دی، مونږ به یې خامخا کوو، او که مونږ ونه کړل نو بیا به مونږ مجرمان یو، ګناهګار به یو. دارنګې حج چې څوک مالداري د هغه په غاړه یو قرض دی، ذمه داري د خامخا به یې کوي، لکه پردی قرض چې په چا پورې هغې ته غواړي. دا د الله قرض دی، مونږ نه غواړي، او که مونږ ونه ورنه که نو مونږ مجرمان یو، مونږ نه به الله تپوس کوي. دارنګې په مال کې زکات یا د ځمکې د پټي په آمدن کې عشر، دا زمونږ په ذمه د الله له طرف نه قرض دی، خامخا به یې که وړم غواړی او که نه غواړی، او که مونږ دا ورنه که نو داسې ده لکه چې د چا قرض پورې و مونږ نه یې ورکړی، غاړم بنده ده. نو دارنګې د رمضان مبارکې روجین دی، دا زمونږ په غاړه پورې دی، او قرض دی، دا قرض د الله دی، او د الله دا قرض به مونږ خلاصو. او که دا روجې مو نه نیولې غاړم بنده ده، او دقه مثال دی چې د چا قرض در باندې پورې او ته نه ورکې او غاړه دې بندی، دقسې به زمونږ پې غاړه بندی. نو د رمضان روجې قرض دی او زمونږ په ذمه لازمي دي، او که زړم غواړی او که نه غواړي خامخا به یې نیسو. نو لکه دا راځي چې دا خو د خدای را طرف نه قرض دی، خامخا به کوو. نو نبی علیہ السلام وسره د دې شوال دا شپږ ملګرې کړې. د دې دا حکمت دی چې مونږ الله ته دا خبره ښکاره کوو چې الله ستا په دغه قرض پورې مونږ تنګ نو، او ستا په دغه فرض روجو دا نه چې ګنې زمونږ خو قرض و خامخا به هم لږ غواړې او که نه، نه په هغې قرض مونږ تنګ نو، مونږ پې خوشحاله یو. دا د تا را باندې پرس کړي نه دي، او یو شپږ دله د زړه نه نور هم نیسو چې ته پې خوشحاله شي. دی حکمت دی، الله ته دا خبره ښکاره کول دی چې مونږ پې ډېر خوشحاله یو. ستا لازمې روجې وې پرس قرض، زه دله یو څو د خپله ځانه نور هم نیسم. لکه یو سړي باندې د چا 1000 روپۍ قرض وي، او دی والا هغه قرض خلاص کی، او بیا والا یو 100 روپۍ ورکړي چې رورې ها دا 100 پکې د ما طرف نه خیراتي والا، سود نه، دا خیراتي. چې ته دا ونه وایې چې ګنې دا قرض په ما بوجو، که بوجو خو دا 100 زیاتي به مې نه درکولی، دا پکې دقه رنګې په ما دا بوج نه دی د رمضان روجې، زه یو شپږ نور هم نیسم چې الله ته پې خوشحاله شي. دی حکمت شو. خرو مقصد یې دا دی چې مونږ الله خوشحاله کړو او الله راضي کړو. قسم دی د هر عمل نه چې ستا دا مقصد دی چې الله پې راضي شي، نو دا عمل دی د الله په نس قبول دی. او که نیت دی دا نی چې الله پې راضي کم، نو بیا د عمل د الله په دربار کې نه دی قبول. د هر عمل مقصد د الله رضا ده. یو سړی حج ته لاړ شو، 2.5-3 لکه روپۍ لګی، نو که دی مقصد دی چې حاجي صاحب به راته خلک ووایي، او خلک به راله ستړي مشي له راشي، او استقبال به مې خلک وکړي، نو دا خواریم ډب ته پرېوته او 2.5 لکه روپۍ هم په اوبو ولوشوې. او که دی مقصد دی چې الله ته پې زما نه راضي شي، بدنم کړم، سفرم کوم، لرې مزل کوم، بچونم ځان لرې کوم، او پیسې م لګوم، او مقصد مې صرف او صرف دا دی چې الله ته راضي شي، نو دا سفر او دا حج ډېر زیات قیمتي دی. 1000 عمرې دی او سړی وکړي، 2000 حجونه دی وکړي، او 50 روپۍ دی خیرات کی، خو چې نیت یې د الله رضا نی، ریاکاري وي، نو دا هر څه مردود دی، دا په اوبو لو دی، ختم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی درے کسان با دا قیامت پا میدان کے اللہ حاضر کی یو کس با دی چے با دیر مالدارو اللہ با توی تالا خما دیر بے مال در کر تا سکڑی دی پا آغا مال کی وی اللہ تا چے کم مال را کرو ما دیر کرو ما پاک تجارت اوکو آغینا میں دیر شی جوڑ کو نو کڑی دی پاکی سے دی وی ما خو پاک دیر سخا کرن دیرو خلقو میں جامع غشتی دی او سپلے میں غشتی دی او اوڑا میں ورکڑی دی او دیر مل مستیاگانی میں کڑی دی او دنی کے دیر کارونا میں پدے مال کی کڑی دی حضور پاک فرمائی چی اللہ باو فرمائی چی او دا سخا دے کڑی دا خدا دے صرف دیل کڑی دا چی خلقوی چی دے سخی دی زما دا پارا دی ندی کڑی زما دا رضاو زما دا خوشحالولو دا پارا دی ندی کڑی دیلا چی خلقوی چی دا سڑی خو سخی دی او دیر نیک سڑی دی او دیر مالونا ورکی نو چی کم مقصد لدی دا سخا کڑی واغا دی گٹلی دی پا دنیا کی خلقو در تسخی زوان ویلی دی مال دی سندی کڑی خیرت کسم نشتا نو حضور پاک فرمائی چی اللہ با فرشتو تا حکمو کی چی پس پیمو کی ولا زنزیر واچاوے او پل مخی جہنم تا غردوے پیمو کی ولا زنزیر واچاوے او دے راکا گیا پل مخی جہنم تا غردوے ویدا بڑون بی کسی چی پل مخی بدس پیمو پا زنزیر پا دوزخ کی ورغزارش دویم کس دیغن بتا پوس کئی تا تا خما خشتخ کل آواز در کرو او دا قرآن غندلوی نعمت میں در کرو تا سکڑی دی وی ما خسیب اللہ تلاوتو نکڑی دی دا شپی مم کڑی دی او دا روز مم کڑی دی وی تا خودی لندی کڑی چیز پی رازی شم ما لدی ندی کڑی دی دا پار دی کڑی چی خلق کوئی خشتا قاریو او دیر خکل آوازی او دیر مزیدار آوازی او دیر خشتا تلاوت کئی نو دیل دی کڑیو چی خلق در تخکل خشتا بہترین قاری ہوئی نو اغا اجر دی پا دنیا کے گٹل دی چی سل دی کو نتیجہ در تا ملاو دا نو اکم باو کی جدل مسپیمو کی زنزیر واچوے او پل مخی جہنم تا غزار کی دریم باغ کسی چی اغا بشہیدی تاس کڑی دی زوانی میں در کڑی وا اللہ ما خفل زوانی ستا پلار کے قربان کرا ما خدا ستا پلار کے جہادو کو او تے حد تو رسیدم چی شہید شم وینا میں تویشوا ویاو شہادت تے گٹلے دے او دیل نا چی دا پی رضا شم دیل دی کری دی چی خلق وی فلان جریعون فلان کی دیر بہادر دے چی خلق وی چی دیر لوی بہادر دے نا غنوم دیو گٹا دنیا کے در تخلق پالوانو ہے بہادری در تاوے زلوری در تاوے اخیرت کی دی سم نشتا نو دلم سپیمو کی زنزیر واچوے اور آبے کاگی پڑ مخیبے پا جہنم کی غرد دا دری اغا خلق دی چی اول نمبر با دوزخ تا غردے گی گورا یو سخا کردی دا پا مال کے بل زان شہید کردی دی سر نا تیر شوے دے او دریم کس آغا سکڑی دی قرآن تلاوت کردی دی خود دریو وارو دا اللہ دا پارا ندی کردی دا دنیا دا پارا کردی دی نو دوزخ ایزے نو ہر عمل چی منکو چالا بکو اللہ علا بکو چی اللہ پہ خوشحالش چی اللہ دی خوشحالے گورا دی عمل کی بدی وزنم پیداش او خدای با طاقتم در کئی شیطان با بیارا پردولش داغی داسی او مثال دی در کو لکا مالوچ دیر لوی ڈمبر لری خوجتلکی واچی اس شینر برا دلرگی دیر لوی ڈمبر لری خوجتلکی واچی رکوٹی کانے وسر واچی داغی برابر دا اغا عمل چی اغی نیت خرابی دا اغی مثال دا مالوچ دی مالوچ بیام وزن لری بورا دا بورا بیام وزن لری او دا اغی اس وزن نی دا سی مثال بیدر کم لکا سڑی دی دروازی پا دی چون دی کی دی نور تا گوری نو دا ذرات دی سترگو ترازی کننا دا ذری دا کتلکی واچی روتل پینڈکی او نی وزن شتا نو کم عمل چی دا اللہ دا پارری دا اغی دقا مثال جعلنا و غبام منصورا قرآن شریف کے اللہ پر او کم عمل چی دا اللہ دا رضا دا پاری دا غی مثال دا سرو زرو او دا اس پنی دا سونے مثال ہے
سره زر چې وتله کې واچول 2 رکوټې غوندې وي او 1 کیلو خیږي، یو موټی چې دی واچول اخو دړی خیږي. اوسپنه چې دونه پوټې دی واچوله تله فورا لاندې کې. نو کم عمل چې د الله د رضا دپاره او په دې نیتي چې ما نه پې الله راضي شي ابه وزنداري د الله په نس، او چې کم د الله د رضا دپاره ني ابه سپکي وزندار بني. نمبر 1. دویم کم عمل چې تا الله لکې نو هغه عمل کې به ته د شیطان مقابله بیا کولی شي. الله له چې کوم عمل سړی کوي نو شیطان برابر دی، شیطان دې بیا نشي خطا کولی، دا عمل به دې ټیکي. او چې کوم عمل د دنیا دپاره یې الله دپاره ني نو چې مونځ خلاص کړي نو یا به چې 3 مې وکړه او که 4 مې وکړه پته به هم درته ني چې په دې لومبي رکعت کې مې څه ووې او په دویم رکعت کې مې څه ووې، او بیګا مې د ماسخوتن په وتر کې کم آیاتونه ویلي دي او په پردو کې مې څه ویلي دي. او ملا صاحب تپوس ته وکړه هلکه ملا صاحب په دې لومبي رکعت کې کم صورت ولوستو؟ یاره ما خو خیال نو. په دویم کې کم ولوستو؟ زه خو ته نه یم خبر. ولې؟ ځکه دا مونځ د الله له نه دی نو شیطان در باندې غالب دی د ګډوډۍ. الله سره د الله طاقت ته سره نشته، او کم مونځ چې د الله د رضا دپاره نو د الله طاقت ته سره دی. د شیطان پلار هم تا نشي دوکه کول. بیا به درته یادي چې ملا صاحب په لومبي رکعت کې دا صورت ولوست او په دویم کې دا صورت ولوست، او ما خو په دې لومبي رکعت کې دا صورت لوستی دی او دا مې لوسته دی، او رکعتونه مې هم درته یاد. حضور پاک مبارک فرمای و یو علاقه کې ونه وه، د هغې ونې به خلکو عبادت کوم. نو خلق تل زمونږ د خلکو کې هم دا یو صفت دی چې یو کار یو سړی کوي بل وایي دې کې به څه چلی غیم شروع کړي، بل وایي دې کې به څه چلی غیم شروع کړي. زیارت ته یو ښځه لاړه شي نو دربو له یې غوټه ورکړي، نو بله ښځه وایي دای کې څه چل شته، دې خو چې چا غوټه ورکړه خو زوی یې کېږي، نو لاړ شي نو 2 غوټې وله ورکړي. نو درېیمه بوډۍ چې وګوري اوهو زما خو هم نوسي نشته، نو هغه لاړه شي نو 5 غوټې وله ورکړي. نو یو بل خبرې بل خبرې چې ګورې نو د زیارت دربې ټول د غوټو نه ډک کړي. دا زمونږ د خلکو یو عادت دی، دا ګناه ناجایز عمل. یو به شمې یوسي، دا ولې دا پلان کې وړی وی که نه نو بس کور یې رڼا دی، نو بله به هم شمې یوسي، نو بله به هم شمې یوسي. نو چې ګورې د زیارت نه ګیر چابېره به شمې ته وي او په سر کې به یې سوړې کړي، په هغې کې به یې ولې ډېوې ښودي. دا د هندوانو رسم دی، د هندوان د خپلو بتخانې سره هم دا چل کوي. کم چې د هغوی د بوتانو ځای دی شمې هم ته ګیر چاپېره ږدي او هغوی ورته اورونه هم بلای. مونږ ته دا دي زمونږ د وطن کې هندوان پاتې شوي دي، دا چلونه ته مونږ زده کړي دي، دا په شریعت کې منع. حضور پاک فرمایي زه نه وایم درته وی هغه قوم چې هغوی زیارتونو ته ډیوې بلئ او زیارتونو ته شمې بلئ، وی د الله دې په دې خلکو لعنتي. نو موږ د پیغمبر خبره شاته کو او د شیطان وسوسې هم ځان ته رامخکې کړي. ما یو سړي ته یو ځل وی دا شمې دا ولې بلې؟ وی چې دا خلکو ته رڼی. نو ما یې خلکو ته چې رڼا کې خو بره بلب بل کړه، دا راګیر چاپېره دي په قطارونو ولې ته وکړي او د امنیانس کې په هغه صندوق کې ولا په هغه کندو کې ولې ښودې دي، او دا خلکو ته صرف د جمعې په شپه رڼا کې، په نورو شپو نه رڼا کې، او په دې زیارت یې ولې ږدي بل ځای وایي نه دي چې خلکو ته رڼا کې. دا د شیطان وسوسې په ذهن کې اچي. حضور پاک مبارک په حدیبیه کې بیعت کړی و د صحابه سره، ذهن نه به وسوسې او شبهې وباسئ. شیطان به هم دوکه کې ځان قدم کې به د ایمان برباد کړي. شیطان نه به ځان ساتئ، دی به نه بلدوی ځان سره. نو حدیبیه کې د 1400 صحابه حضور پاک سره بیعت کړی و د جهاد، 1400 صحابه. او کم صحابه و کابر، او په مکه د جهاد بیعت. او قرآن شریف کې د هغې متعلق د آیتونه نازل شو، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. هغه خلق چې تا سره یې د ونې لاندې بیعت وکړو، الله وایي د دې ټولو نظر عظیم. نو چې الله د چا نه راضي شو خو دا خلق جنتیان شو. دا 1400 د پاسه صحابه د ټولو د بخښنې اعلان وشو. اوس تاسو وایئ چې د غزې څونه مبارک دی که نه دی؟
برکتی ځای دی او تحت شجره دا هغه اونې ذکر م الله په قرآن کې وکړه اونم ډېره برکتي ده او د اونې لاندې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د ناستې ځای دی دا هم ډېر زیات برکتي نو خلک به راتل نو چا به هغه ونه ښکلوله او چا به د توره ویزاندونه او چا به یې څانګو له غوټې ورکولې وایي برکتیونه ده او حضور پاک ته ناسته کړې ده نو د دې برکت نه مونږ انکار کولی شو نه نشو کولی چې حضور پاک مبارک یو ځای تشریف کېښود او کېناست د هغه ځای نه برکتي ځای به کمي او چې د کمې اونې په حضور پاک مبارک سوری دی د هغې اونې نه برکتي سوری به بل کمي څوک به راتل ښکلول به یې کول او چا به سرونه ښکته کول سجدې به یې کولې اوهو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی چې دې نه خو شرک جوړېږي برکت نه هو لوی شرک جوړېږي هغه اونۍ وواله د ویښه ختمه کړه چې دا مصیبت دې جوړ نه شي او الله خفه نه شي او د الله دشمني شرک دا خو د الله لویه دشمني ده قرآن شریف کې الله وایي ان الله لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء هره ګناه چې هغه راته الله وبخي که توبه رتې نیستی بې توبې به هم درته وبخي که الله وغواړي خو شرک چې تر څو توبه رتې نه وکړي دا معاف کېږي نه نور ګناهونه به راته الله معاف کړي که غواړي کې خوښه شي شرک ته نه بخي د حضور پاک لویه مقابله خو د دغه مشرکانو سره راغلې وه د هغې مبارک غاښونه خو دغې خلکو مات کړي شهیدان کړي او تره مبارک او جلیل القدر صحابه خو دې خلکو شهیدان کړي او د وطن نه خو دې مشرکانو ایستلي او ټول جهادونه دوی سره او ټول آیاتونه اکثریت د دې په مقابله کې نازل دي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فیصله وکړه دا ونه وه هم څونه برکتي قیمتي ونه وه ختمه یې کړه چې دا کارونه کېږي نو دا یو ونه وه نو خلکو هغې سره دقسې عملونه کول یو نیک سړی و عابد عبادت ګزار هغه وی راشه د حضرت عمر فاروق تقلید کوم او تبرګي یې واخېسته چې دا ونه د ویښه ختمه کړم چې خلک د ګناه دا کارونه نه کوي دا بدعات او رسومات او شرکیات څوک نه کوي نو لاره کې ولې یو بوډا سړی په مخه ور دې نیک سړی نه وی څه کې وی دا ونه وه وی ونه سله وی وی خلق لګیا دي څوک یې پاڼو له غوټې ورکوي او څوک ورته سجدې کوي او څوک یې ښکلی او بدعات دي او ګناهونه دي دا ونه به ختمه کړم چې قصه خلاصوي وی ستا په خلکو څه بابا وته زه نیک بخته خلق ته څه کې خپل کار به کوي خلک ته خو نه کوې که نه وی نه نه زه خو یې نه کوم خو دا خلک یې ولې کوي نو ته خو را چا قبر کې نه سملې او نه ستا قبر کې څوک سملي پرېږده چې څوک څه کوي نیکبخته څوک به سره جګړه وکړي او څوک به سره رواني وکړي او دشمني به درته جوړه شي دې یاره وی اخواشه مړه دې وام چې هر چا لاس خلاص دا سړی ورته وی نه شی والی وی څه دې وی دواړه په پرزونو شو چې په پرزونو شو دا نیک سړی لګي شو او هغه بابې اوچت کو دې ځمکې لی راوبرو او د پاسه یې په یو څو ټوپونه ووهل خدای دې بې خو باسه زه د نیکۍ کار کوم خو نه وام او ته راله ذهن کې وسوسې چې ځه روکېږه چې راوې پرده دا بوډا بیا وله بل ځای مخې له راغی یاره زه راته مینت زاري کوم دا ونه مه وه یې لکه ستا پکې څه دي نو وایي ته په خلکو څه کوې چې خلک ګناه کوي ته مه کوه که نه د بیا سره په پرزونې شو د نه پرېښود بیا یې راوپرځو خو چې لاس بیا یې واچو ځمکې له یې راوبرو دریم ځل بیا وله راغی یا نیک بخته ما پرېږده دا تبرګې دې را سره دا ونه وام وی نه شی والی خلک به سره جنګ وکړي او دا چل به وشي او دا به چې په هغې خوند نه کوي خطې را نه وه خو هر شي دوه ځله خو مې راوپرځولې بیا دې م راپرځوم په جګړه شو بیا اوچت که ځمکې له یې راوپرو او د پاسه یې په یو څو ټوپونه وه دا بوډا ورته وایي دې نیک سړي ته ای ویرګه ښه یو خبره کوم وی داسې کار دی چې زه تا ته یو خبره کوم ته په دې ونه څه کوې وی دا خلک عبادت کوي وی ګوره داسې کار دی زه به تا له پیسې درکوم او په پیسو خپله نیکي کوه پیسې به در کوم او ته په هغې لګیا اوس خپله نیکي کوه او خلک پیشه عبادت ته خو ته نه دی وي چې عبادت ته ونه کېږي په خپله یې خلک کوي او ته خلکو ته نصیحت کوه چې مې کوې تا غاړه خلاصه ده خو چې دله پیسو وړې د لړۍ لږ نرم شو پیسه خو ناشتا شی دی لکه یو پټېله غوندې داسې نرمي پیدا شوړی خاره خو کو واقعي لکه څونه به راکې دومره روپۍ به در کوم
دستا چې د خوبه پاسې د بالښت لاندې به دې پرتې وي زه در کوم دله بس خپله په هغې جومات جوړوه په هغې د نیکۍ کار کوه غریبانانو مسکینانو له ورکوه او خلکو ته نصیحت کوه ونه څه کې یاره زړه کې اړی نرم شو که نه پیسه چې راشي پیسه غوزري نه ایمان هم خلاص دی نیک عمل خلاصه کې دې پیسې خلک غرق او تباه کړل پیسه ګټه خو الله به ورسره نه یېرې او پیسه به د خدای په مقابله کې نه استعمالی و چې د پیسې اورېدل لکه یاره واقعي چې ما ته پیسې ملاویږي خلک پیشه زما قبر کې خو څوک نه سم دی او نه زه چا قبر کې ځم نه او نه خو زه عبادت کوم خلک پیشه خدای دې غرق کړي خو چې سار راغې او بالښت یې اوچت کړه حضور پاک ورې فرمایي نو لاندې درهم پروت دی روپۍ پرته نو سړی سور کې شو اس بابا خو راته رښتیا ویلي دي بل بیا چې بالښت پورته کړ روپۍ هر سار ورته روپۍ درهم پروت دی درهم قیمتي څه کړه چې یو څو شپې تېرې شو بالښت یې اوچت کړ روپۍ نشته څبرګي بیا په اوږه کړه چې په اوږه کې په لاره روان دی بوډا والا بیا مخې له ورغی وی څه کې وی دا ونه وه زه مړه ته په ونه څه کې وی نه یاره پرېږدم چې ته دا خلک راځي او شرک کوي وی ستا پلار یې نه شي وان دواړه په پردونو شو چې په پردونو شو بوډا لګي شو دې اوچت کړو دې ځمکې له راوبرو اپې د پاسه شو او ښه مضبوط یې ګوښمال کړ ښه یو سهولت یې وو هلکه دا څنګه چلو پرون خو ما دې یو درې زره را پردولو او نن خو زه ورته سپکه بڼه شوم او دې را پردولم ویزې سمېږي که نه سمېږي دا تبر د نوالم دا سر پې دله چیپړې کړم بېغمه دې کړم ځه ته د ونه ما نوالی شي بیا دې چې پاسې سره بیا په پردونو شو یاره کرامې چې تخپخوېدلي ودرېږه بیا ور چې بیا ور تر غاړه وته هغه بیا اوچت که او ښې سر د لاندې راوغورځو ښې ومږه هلکه ته خو هغه بل ورځني بوډا نه یو مغې وی بلس خو په تا زه زورورم ما ته خو لکه د بوسو ښکارېدې او نن خو ته موچت کې او مې پرېدا ولې وی بله ورځ چې ته تلې د خدای دپاره تلې چې ونه دې واله نو وړه کې د الله رضا و چې الله راضي کوم نو چې د الله دپاره وي د الله طاقت د سره و زه درته بڼه ښکارېدم او نن د روپۍ دپاره روان یې بېګا مې درته روپۍ نه دی ښودی نو دې له روان یې چې روپۍ نشته د الله رضا نشته نو ته کس بڼه راته ښکارې بڼه د الله طاقت د سره نشته وی ته څوک یې وي د شیطان یم شیطان در حقیقت چې کم عمل د الله دپاره کې مقصد دی چې زه پې الله راضي کم نو د خدای مدد به د سره د الله طاقت به د سره نو شیطان به درنه لاندې او ته به د پاسه مونځ به دې ښکلي خشته وی رکاتونه به هم درته یادي د امام قرت به هم درته یادي مشکلات به درته نه او چې کوم عمل دی د الله د رضا دپاره نه او مقصد دی د الله خوشحالول نه نو د الله مدد به د سره نه نو شیطان به دې په مونځ کې هم خطا کوي غلط سوچونه به هم درته اچوي د امام او خپل قرت به هم درته نه یاد نو د عمل چې کوو دا به مونږ خالص د الله د رضا دپاره کوو چې الله پې خوشحاله وي دا مونځ الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې پروردګار پې خوشحاله شي دا روجې الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې زمونږ الله پې خوشحاله شي دا زکات الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې لکو چې الله تا پې خوشحاله کړي